بچی راته ډېر سخت یادېږي یار بچي دا وګوره در په در یو تشې لیندې د لاسه راله دونه لانجه جوړه شوه که نه دوا کوئ پښتنو چې دا مسله زر تر زره حل شي یار دعا کوئ یار بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په دې سکرین چې تاسو ته کم تصویر دا کم کس ښکاري ډېر زیات مشهور ټیک ټاکر دی د چیتا په نوم باندې چې کم دی د ټیک ټاک اکاونټ دی دې داسې چل کړی دی د عمران خان چې کله گرفتار کړی شو نو دا بیا داسې چل وکړو د لینده راواغسته هغه ویډیو چې دی هغه تاسو د دې د ټیک ټاک په اکاونټ باندې کتی شئ لینده یې راواغسته یعنی 5 میلیون ویوز پې هم راغلي دي دې چې کله لینده راواغسته او په هغه لینده کې داسې چل وکړو یعنی تاسو هغه کتی شئ بره چې کم دی دلته دا پولیس والا تاسو ته به ښکاري دغه ولاړ دی او لاندې دا ولاړ دی او دوی کومه لینده چې راغستې په هغې باندې ګزار وکړي هغه پولیس والا یا وولي یا خطا شي که هر څه خو کومه ساوڼ او ګانې چې ورسره پرېښې ده هغه به هم تاسو کتلی وي بیا داسې چل شوی دی وس دا د خپل کور نه هغه هم تښتېدلی دی دې نه علاوه کم کلی چې دی وطن چې دی هغه یې پرېښی دی او داسې یو نامعلومه ځای ته تللی دی او کومه ویډیو چې راله هغه هم تاسو په پیله سر کې وکته چې کم قسمه افسوس دا کوي دا وایي چې آیا ما سره کم بچي چې دي هم یاد شوي دي واړه مې یاد شوي دي یعنې په یو نامعلوم ځای کې هغه اوس پروت دی نو خلک چې کم دی هغه داسې په جذبه کې راشي داسې په جذباتو کې راشي چې هغه داسې غلط کار وکړي د هغې نه داسې غلط کار وشي خو بیا وروستو چې کم دی د هغې کم عمل سزا چې د هغه ورته میلاویږي نو هغه بیا ډېره زیاته ګرانه وي لکه ستاسو یاده وي نن سبا چې کم پولیسو د پی ټي آی کم ورکرز چې وو هغو چې کم نقصانات کړي دي د په هغه جلسه هغه درنه په هغه شر فساد چې کړی دی د هغې په خلاف چې کم پولیسو کم اپریشن شروع کړی دی به تاسو وینئ یعنې د هر ځای نه چې کم دی هغه کسان هغه گرفتاریږي هم دا پکې دا ټیک ټاکر چې کم دی هغه هم شامل دی خو دا چې دی هغه کم پولیسو گرفتار کړی لا فی الحال نه دی کم ویډیو چې اپلوډ کوي هغه هم د بل ځای نه کم تقریبا په اوس په ورځ کې یو ویډیو اپلوډ کوي زیات یې هغه اپلوډ کولی هم نشي نو په سوشل میډیا دا خبر روان دی کم سافټویر چې دی هغه به ورته اوس اپډیټ کوي پولیس چې کم دی هغه په دې باندې هم چاپه او کلمې پایار چې دی هغه پې درج کړي دي دې نه علاوه بھرپور کم چاپي چې دی هغه پې هم روانې دي نو د گرفتارۍ کم کوشش چې دی هغه روان دی نو بس الله تعالی دې زمونږ په ملک باندې رحم وکړي ځکه کوم حالات چې دا وخت روان دي په ملک کې ډېر زیات بدترین حالات به ورته مونږ وایو چې هغه دي یعنی هیڅوک هغه په سکون کې نشته خوشحالي پکې نشته بس ټول غمونه دي حکومت هغه ځان له په احتجاج دی او کوم اپوزیشن چې دی ځان له په احتجاج دی او بس الله تعالی دې زمونږ په حال او په ملک باندې رحم وکړي دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ